وای زمونږ د وطن پوره واورو گفتن پښتو او ښه رواج یاد عمر درته دواړه هغه زمانه لاړه پوره واوره خبره غوکې د برادره پخوا که مشرانو چې ډېره په خپل وطنو ساده یې پودیشونو ساده و رواجونه شو تېر هغه وختونه سوکړک روټۍ خوراکو یا صحابه یا به شملې وي تړلې به شملې وي تړلې کلکې ملا وي ښې غټې به یې قلا وي لښکرې به یې کولې ورسره وي ملاتړې جامې و د دوی خړې دا و د حیا ژوند او زمونږ د وطن ځوانان به تل مورچل ته غاړه کوي به وي په غاړه هغه زمانه لاړه نو ځوانان به شو راغونډه د کلي د ګاونډه حجرې وي په هر کور کې پکې ناست به مېلمانه وو پخوا ښه پښتانه وو پخوا کې دي اشرې شریکې وي اخترې منځونه به یې کولې او جومات کې تمام کلي وسبړه دي هغه ښکلي اوس به یې مالونه ټوله کوم د انصاف ټول راپېغلې راجمع مشوې پېغلې سره منګي به یې په سر و ښایسته به پې ګودرو کېده آسان دیدن او زمونږ د وطن که پېغلې که ځوانانو ګرځېدل به موږ په شاړه هغه زمانه راړه نو که پېغلې که ځوانانو یو ځای به را روان وو خوري ورورولي وه په وطن کې اوسېدلو یو بل نظارېدلو وطن کې به دیره و د لمر په شان ښکاره و لارۍ نه به موټر نه به سړک نه به بجلي وه ښه ډېره خوشحالي وه نو ښه ډېر کېدل فصلونه اوس بیا هم د تعالونه غوبلې به یې کولې په غویانو زما وروره اوس واوره قصه نوره نو هر کال به وسود بنه او زمونږ د وطن غوړي به کورني غوا به وکړله رامباړه او هغه زمانه لاړه دا بجلي هم دې پکې لاړه نو غوړي به ښه ارزانو پاخه به چې توتانو مرغۍ به منګېشتلې په لیندو ناست به و باغ کې دا واچوه دماغ کې نو دا کوم زړې خبرې پخې به شوې ګورګورې غرمه کې به راغونډ شو د چنار سوري د لاندې جاړې او که خاندې اوس واوره قصه نوره واده چې به وروره چمبې او نغارې وي نر او ښځې و خوشحاله جنګ به تل سباله نو دا وښه پوزیشن او زمونږ د وطن ډولۍ ته به کېدله د خونډزه په ولاړه او هغه زمانه لاړه نو ډولۍ په سر به شالو دوه ماله به لالو ډوډۍ به یې خوړله خپل پردي به ناست په غورو کټو پسې بلورو نو راوړي به یې دیچکي وو واړه سپکې سپکې وو ښوروا به یې کور ته وړله چې پخړې به چاوړو خوشحاله به واړو نو په مړو پسې څښاتو دروند باندې به خیراتو وزرونه به کېدل نه وړو موږ د دې دستوره مومنده ګلان نوره نو بېداغه و لمن او زمونږ د وطن څه وشو څه به کېږي خیر یې پاک الله نه غواړه هغه زمانه لاړه نو اوس به لمبر مېلمنو له ورکړو خوښ هم ده خوا د شاعرانو شکریه ادا کوو جاوید او یوسف ډېر غریبانان او فقیران خلک دي دوی د پېښور نه رال قیمتي وخت یې ضایع کړ دلته راورسېدل او بیا موږ د خپل ولس شکریه ادا کوو که هغه صافی دی که د شیخ بابا دی که مساخیل دی که د هر قام دی چې دې شاعرانو دپاره رال او د شاعرانو شعرونه اوري او شاعر سړی چې هر څومره خواري کوي ځان لی نه کوي شاعر سړی د ولس دپاره شعرونه جوړوي او چې ولس د دې نه یو عبرت والي او د پښتو کلچر په دې باندې د پښتنو د راتلونکي نسل ژوندی پښتون دغه کوشش کوي نو زما شعرونه د مومندو دا سپینګیري چې دي دا اورې خو افسوس دا دی چې یو خوا سپینګیري نشته یو زما امزوري شاعران مړه دي و چې زه مخ وګرځوم دا کوم شاعران چې دي دې زمانې زلمي دي زما د مخ د اړولو شاعران مړه دي او د یوه نه وروسته زما د بلنۍ ټولنه د شاعرانو سره خو زموږ به د وطن اوس د دوی نه مجبوره شعر به وایو نو